جوړ په خیر. جرمني پښتو لوستونو ته د آینس په کچه په خیر راغلی. لومړی څپرکی څلورم لوست د ګرامر لوستونو له جملې نه. Aussage بیانیه جمله یا هغه جمله چې سوالیه یا پوښتنه نه وي. په الماني ژبه کې یوه جمله یا مثبته جمله ووایمه څنګه جوړیږي. راځو ګورئ. ما لیکلي پوزیشن 1 پوزیشن 2 او 3 ټکي. دا ډیر مهمه دي چې موږ پوه شو په لومړي سر کې یا په لومړي ځای کې پوزیشن یا پوزیشن ځای یا موقعیت ته وایي. ځای یا موقعیت. موقعیت یو یا اول او دویم. په لومړي موقعیت کې یا په لومړي ځای کې یا خو هم نوم راځي او یا خو هم نومځری یا ضمیر راځي. په اول ځای کې چې کله موږ په الماني ژبه کې یوه مثبته جمله جوړوو، زما منظور دا دی چې هغه پوښتنه نه وي، یوه ساده جمله وي، بیانیه جمله وي، نو په اول یا په اول موقعیت کې په اول ځای کې څه شی راځي؟ زه د ایخ ضمیر را اخلمه یا پرونومن را اخلمه ایخ. په دویم کې څه راځي؟ دې ته پام وي چې کله هم موږ د الماني یوه بیانیه یا مثبته جمله جوړوو، په دویم موقعیت کې یا په دویم ځای کې همیشه فعل راځي. فعل. موږ فعلونه، درې فعلونه په تیر لوست کې کار وکړ، همغې نه زه یو را اخلمه. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße Ziar. Ziar. دا یوه ساده بیانیه مثبته جمله ده چې څه رقم په الماني کې جوړیږي. وایو په اول موقعیت کې ضمیر یا نوم راځي، تل په دویم موقعیت کې څه راځي؟ فعل راځي. کیدای شي په اول موقعیت کې ځینې نور اضافي توري راځي، هغه په آینده کې له خیره سره وایو، خو د فعلا لپاره باید تاسې په دې باندې پوه شئ په دویم موقعیت کې تل یو فعل راځي. وایو ich komme aus Afghanistan. معنا ده چې بیا هم په اول ځای کې نومځری یا د ضمیر راغی او په دویم ځای کې په دویم مقام یا همغه موقعیت کې فعل راغی. چې دا ډیر مهمه ده څنګه په الماني کې یوه بیانیه جمله جوړیږي. نو وایو ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان یم. بیا یوه بله جمله هم وایو mein Name ist. په دویم موقعیت کې چه راغی؟ بیا هم فعل راغی. mein Name ist Ziar. زما نوم زیار دی. په لومړي موقعیت کې ټول نومځري، نومونه یا هم اضافي توری راځي. په دویم ځای کې فعلونه یا هغه فعلونه چې حالتونه یې تغییر شوي وي هغه راځي. او په دریمه کې د جملې بشپړونکي یا چې هر هغه څه جمله زمونږ یا بیانیه جمله تکمیلولی سي هغه راځي پکې. دا د جملې بشپړونکي دویم مقام کې همیشه یا په دویم ځای کې همیشه فعل راځي، چې دا باید همیشه موږ په خپل ذهن کې ولرو او تل مو دې ته پام وي.
تر بیا ښې چارې الله مو